रحमान रहीम मलगरो कतुनको 14 अप्रैल काल 2000 लेटेस्ट د 9 बजो پورې په دیر لویر کې د کرونا وایرس سره چې کوم کیسز دي نو هغه د یو منټ کې تاسو وړاندې एकदम چې څومره خلک سکرین شوی دي څومره پازیټیو کیسز دي څومره خلک ریکور شوی دي څومره کورون ته واپس تللی دي څومره خلک مړه دي نو د مقامی ایڈمنسټریشن مطابق وزارت داخله په کوز دیر کې یعنی په دیر لویر کې 3384 کسان وزارت داخله سکرین کړي دي د کرونا ډیټیکشن په غرض باندې کرونا مشتبه مریضان چې دي یا خلک چې څومره وزارت داخله په ایرپورټونو باندې راغلي دي نو سکرین کړی شوي خلک 3384 دي دین علاوه دیر کې مختلف انټری پوینټس دي چرته چې خلک را داخليږي کوز دیر ته نو 643 یعنی 643 خلک چې کوم دی نو دغه انټری پوینټس باندې سکرین شوي دي سسپیکټډ کیسونه چې په کوز دیر کې کم دي په لویر دیر کې نو هغه دي 246 246 په دې کې 145 کسان چې دي نو هغه د وزارت صحت چې کوم دی هسپتال دی فوکل پرسن ډاکټر رشاد علي مطابق 145 کسان هغه کلیر شوي دي یعنی هغه ټیسټونه چې دي هغه نیگیټیو راغلي دي د دې علاوه د 75 کسانو د ریزلټونو انتظار دی ریزلټونه چې دي یا نتایج چې دي نو هغه ویټډ دي د هغې منتظر دی ایڈمنسټریشن د هغې منتظر دی د 75 کسانو ریزلټ به راځي په دې 246 مشتبه کسانو کې چې اوسه پورې کوم کنفرمډ کیسونه دي نو هغه دي 26 پرونه پورې دا کیسونه 23 وو یعنی درې شو نن درې کسه یو په خال کې یو په زمداره کې او یو په اوچ ادینځي کې یو کس دی درې سیمو کې کنفرم شوی دی نو دغه سي ټوټل تعداد چې دی په کوز دیر کې هغه نن شپږ شو تر رسیدلې دی یعنی 26 تر رسیدلې دی د په کوز دیر کې د کرونا وایرس نه د مړو شمیره چې د نو هغه سلور ده او زیاتره چې کوم نوې کنفرم کیسونه دي نو هغه د 13 کنفرم کیسونو رشتہ دار دي یا د کوم فوت شدگان چې کوم دي کوم خلک چې د لاس هلاک شوی دی یا وفات شوی دی نو دا زیاتره کیسونه چې دي اکثره پرسنټیج چې کم دی نو هغه دغه خلکو رشتہ دار دي او لوکل ترانسمیشن چې کم دی نو هغه واقع کیږي دین علاوه ما تاسو ته وی چې دا کم 26 ټیسټونه چې راغلي دي نو دا په 170 کسانو نتیجې چې راغلي دي نو پای کې 26 ټیسټونه راغلي دي 26 کسانو ریزلټ پازیټیو راغلی دی کرونا ټیسټ هغه پازیټیو راغلی دی او بیا در یادوم چې د 75 کسانو ریزلټ چې دی نو هغه ویټډ دی یعنی ریزلټ ته انتظار دی نو په کوز دیر کې دا وخت د معلومه شمیره د کرونا د مریضانو شپږ ده د مړو شمیره چې کم ده نو هغه سلور ده موږ سره د پاتې کېدو یو جهان مننه زموږ کوشش کوي چې د دې چینل د لارې د سوشل میډیا د لارې د افت د مصیبت حواله سره بالخصوص د کوز دیر زیات نه زیات خبرونه درکو ځکه چې هغه مسافر یا هغه خلک چې هغه د وطن نه بهري یا غي اطلاعات ته سم لاسرسی نه لري یا د هغې په نظر کې د هغې مخې ته په سوشل میډیا باندې غلط معلومات راځي دا کوم معلومات چې سره ما شریک کړم دا انتهایی اتنټیک دي او دا د ضلع د انتظامیې طرف نه جاری شوي دي یو ځل بیا موږ سره د پاتې کېدو یو جهان مننه